قول یو شپیته کاله عمر دی د یو بزرګ، یو شپیته کاله اوس هم ژوندی دی. اوس دې روژې نه مخکې زه ورغلی وم، ما ته تپوس وکړو چې جی مولانا الیاس رحمت الله علیه تاسو لیدلی و؟ نو هغه بزرګ اوس هم زمانہ په لاره تیز 1823 داغه پیدایش دی. زمانہ په لاره تیز دی او زمانہ په ګیره کې ویختم تور ډیر دی، ګیره کله سپینه شي کله توره شي کله سپینه. نظر ما نه زیات ښه دی، صرف غوږونه زیات درانه دي، نو ډبل مشینونه ورته پکې ولګئ نو بیا خبره او 100 او 115 حج یې کړي. پروسه کالم حج ته تللی، سږکال بیا روان. اندازه وکړي د ډېر لوی علم خاوند دی. د حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مرید دی. ما ته ووی چې حاجي امداد الله صاحب زما پیر دی، خو ما نه 10 کاله مشر دی. 10 کاله ما نه مشر و. ما مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و؟ وی بچیا خبرې ډېرې دي، خو یو ورځ یې زما څنګ لراغی په دلی کې، ما ته یې ووی چې یو ګناه رانه شوې ده. وی ما وی چې څه؟ وی راته وی چې طالبانو ته مې سبق وی او په سبق کې مې طالب څه غلط پوښتنه وکړه، نو ما په مسواک داسې په پوزه ووایه، نو د هغه پوزه خوږ شوه. نو یې راته وی چې مولانا زه بیا جومات لا طالب پسې ورغم، معافي مې ترې وغوښته. مولانا الیاس او طالب نه په جومات کې معافي مې وغوښته. اوس تا لرالم چې تم را سره په جرګه لاړ شه، چا طالب نه بیا معافي وغواړم چې ما معاف کړي. وی زم ورسره لاړم. چې زم ورسره لاړم نو طالب ته مې ووی چې بچیا دا معاف کړه. وی هغه ورغاړې وتو چې دا خو زما ډېر مشفق استاد دی، ما معاف کړی دی. وی مولانا الیاس ورته په جړا شو چې که ته مې معاف نه کړې نو ما خدای هم نه معاف کوي. وی د تقوا او د بزرګۍ د هغه دا عالم اندازه وکړه. دا خبرې د 161 سال بزرگ چې ما سره کړي دي، د دې ما سره کیسټ دی، ما ته ټیپ کړي. هغه علم دا ور سره چې قبر ته ودرېږي نو دته دا پته لګي چې د مړي باندې لاندې څه حال دی. چاته چې کشف قبور وای دیوبندیان، مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه وګوره هغه تم دا کشف قبور او مولانا عبدالمعبود تم کشف قبور. دیوبندیان خو په خپل اولیاء دي، اولیاء به څنګه نه مني؟ چې اولیاء نه مني یا مسلمان هم نه. ولی معنا د خدای دوست کنه، الکه چې څوک خدای نه مني خو د خدای دوست نه مني خو خدای هم نه مني. روټي خلاص نه مني. پیر په کوټګۍ کې ناست اډو زه منم نه، دا نه منم. څه تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي. تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح راغستل او کوټه کې کېناستل دا خو آسان کار دی، هر څوک یې کولی شي. نه،
د پیر او د مولانا به مخ کې څوک نه په میدان کې چې د هر باطل مقابله وکړي. نه چې ته په ورځه هغه د جهاد کانفرنس ته جهاد کانفرنس ته ما په سراله راځه جهاد کانفرنس ته چور شو. ما جهاد کانفرنس څه مطلب شو؟ وی چې دا خلک لږ تیز کو چې غزا لاړ شي. مال مونږ به بیا څه کوو؟ ویل مونږ به کور ته راځو کړه. ماله خدای دې سټاو بس یعنی د پردی مور زامن ګرم کا چې ورځي پی او مونږ دې راځو د خزو په غیږ کې دې ناست. دا کابلیانو تم وایم ټیک دا مشرانم چې دی مخ کې او رستنو ور پسې دا کاربینونه ونیسي چې کرا څټ دې کو نو بس لړک وي. ته د رسول الله نه لوی سړی نه چې رسول الله خو په جنگ احد کې غاښونه خپل شهیدان کولې شي. په جنگ بدر کې 150 میل مزل پہاڑ په شکال میاشت پروژه کې خو کولې شي. ته براته دلته د یونیورسيټي په بنگلا کې پروت یو زما غزا وکم ځکه چې مال اوچ پایرا کې او د امریکای څخه غنم راکې. یہ تو سوچ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی قیادت ټول تباہ و برباد. ستا او زما منځ کې اتفاق نه دا کړی دی بادخانه دا که څه نومې دی دا کړی دی لشل کوره کړی دی لشل کورو چې اتفاقي نو شل زره په اټیک نشي کولی کنه دا داسې اتفاق دی نو یو کس براشي او تاسو نه به جامې یوس اصل شی اتفاق روس څه شی دی او امریکا څه شی که مسلمان دی په خدای قسم که د بدر په میدان کې الله 3,000 ملائکې را نازلولی شي نو هغه خدای د کابل په سرحدم 3,000 ملائکې نازلولی شي. هغه خدای په روس او هم لګولی شي خو که ته مسلمان شو. تاسو خیال راغی نو عرض میں داو عزیزان چې مولانا عبدالمعبود تما ہوئے جی یو قبر کشف ماته وکړه وی راځه لاس نه ونیوم ماته وی چې قبر کې مړی خو درته خیمه خو دې ادیرو کې داسې مړی نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي. او بیړه وی دا مړي دا ادیرې چې دي دا ټول مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسیږي لګیا دي. د دوی قبرونه وی د اور تنورونه نو کمې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. په خدای باور وکړئ د شپې 10 بجې داسې ویرېدم چې بار مې منډې کې د کوټې نه مل ماته یې مخه سهار چې ورغم ماته وی راځه که نه چې درته یې وښیم مال نه. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے میں تپوس مائی جی د فلانی قبر تتلی ہے ویچا میں ان کی کیا حالت ہے قبر میں ویچی وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے پکوڑے کی طرح پکوڑے پیجے نہیں گلگلے اور تو ایک وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. مال فلانی قبر تتلی ہے ویل ہاں وہاں بھی گیا. معلوم کی کیا حالت ہے ویل ان کو سانپ کا ڈسنا نصیب ہوا ہے. سانپ کا ڈسنا داد لاہوری رحمت اللہ علیہ بیان ته د لاہور شاہی مسجد جماعت په خوله کې یو قبر داغه تپوس میں تھے مال د 10 سال سترگے پٹے کے ہوئے ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. نو زما عزیزانو په دې دنیا کې د څه خلق شتا چې هغې ته دا پته چې دې سړي سره لاندې څه کېږي لګیا
د خپل لیدو خبره درته کوم لیدو یو سړی مړو د هغه ښځه به بربنډه بار ګرځېده ما ورته ډېر وویل چې تا لکه خرابېږي دا وی مني مې نه مړ شو چې مړ شو کلي نه ورپسې خلق راله 18 ورځې پسې وی چې وباسو یې کلي ته یې وړو جایز دی مال نه جایز خو نه مړی چې یو ځل خښ شو بیا به یې نه راوباسي دا امانت پکې نشته ښه دا زموږ چې چېرته مړه شي هلته امانت کوي او بیا یې راوړي او دلته یې خښ کړي دا هم د ځانه ډک وسلې رایستي هلکه مه کوئ چې نه وباسوي ورله په قبر وې کنستو زم ورپسې لاړم چې سړی خو ډېر پلیتو چې څه حال دی قبر په غاړه ودرېدم الله دې امان راکړي په ایمان درته ما وخت اوس تېر دی چې ړومبۍ تخته یې را لرې کړه د دې دوه لیشت عمره لړمان ترې راووت دومره تک تور او داسې ویښته پې ولاړ ما خو منډه کا چې هغه منډه مې ونیوه والله چې کور کې مې ساه واخیسته بیړه یې غرقشه دا ویښته او دا او دوی بس پاس را ټوپ کړو همداسې تخته بیا هم نه لګوله خاورې پرې واچولې دا ما لیدلي دا مې لیدلي قبر دی وزیره یې خښتې پې لګېدلي هغه هم سولیدلي دي د دومره زمانې قبر دی ورسره بل قبر که نستی کېږي لحد سوری شو چې لحد سوری شو هغې چې پکې داسې کتلي دي مړی پکې پروت دی رامنډې کې ما پسې راله چې مولانا صاحب هلته خو مونږ قبر کنو زمونږ یو دوست د هغه خور مړه وه هغې دپاره یې قبر کنست دا زمونږ بالا ماڼۍ کې فی الحال درته ښودی شم فی الحال وی داسې چلو شو مال څه پکې ښکاري ویلې مړی پکې ښکاري زم ورغلم چې ورغلم دومره سوری و سوری هم لږ ارت کو چې ارتم کو تک سپین د خامتا خپ کفن دی شوی کړی خامتا او یو ډېر ښایسته زلمی دومره ګیره د سر لوی لوی ویښته دا پکې پروت او په دې ځای باندې سور داغ و د وینې خدای چې دا اوس هسې ډانچه پرته ده که ایره شوی دی دا به اوس ګورو څنګه اوس زه د یارې نه لاس چې ومې نه نیسي دې ملګرو ته مې وویل چې داسې چلو کوي چې زما دا خپه او لاس داسې ونیسئ او زه وله لاس وروړم که دې مړي زه رانیوم نو زر مې ترې راډچ وهئ داسې هغې زما دا لاس او کباړي مولا نه دی رامداس کې دام زما دا لاس او خپه یې داسې ونیوه په 4-5 کسه مال چې ګوره سمه دیکه راکوي ځکه چې دې مړي کې زور چرته ډېر نه لاس مې وروړو جي په دې مخ مې ووایه مالوچ څه شی کپړې له مې لاس وروړو بلکل نوې تابل اوسې پې اچولې په دې سر مې دا ځای مې لږ را بربنډ کو نو په دې ځای کې دومره سوری و او تکه سره وینه پې هماغسې پرته وه دا زما د لیدو خبره ده زما یو استاذ و ډېر مشفق استاذ د ترمزو حاجي صاحب چې کوم مجاهد و د پیرنګیانو سره په مومندو غذا کړې وه زمونږ دا استاذ ورسره و قسم یې راته خوړو د سبق په ټیم کې چې یو طالب مړو د باجوړ حاجي صاحب سره په غذا کې 6 میاشتې پس ورپسې خپلوان یې راغلې چې مونږ یې وباسو ترمزو حاجي صاحب نه یې تپوس وکړو هغې بچو مه یې وباسئ بد دلته ښه دی ویل نه جي نه جي ویل زما رضا نه ده باقي م خپله خوښه ده ورپسې ورغلي دي باجوړیان قبایلیان خو عجیبه ښه ده
چې ورغلی چې قبر کنسته ده تختې را لرې کړي دي د دې خپو سره د ګلاب بوټی